یوار د سپین مخ راښکاره که زه مسافر د بل وطن راغلی یمه یوار لاس په لاس کې راکه د ستړي زړو به سره ووایو حالونه سبا اختر دی زه درځمه دا ستا په سپین مړوان به خوب زیاته کومه راځه چې ولاړ سو باغو ته هلته به وکړو د مینې مجلسونه یارانې سر ستا پر زنګون که بیا مې ویده که چې غمونه لرې شي نه زه خو درځم نه دې پرېږدمه خلګه دې وایي رنګ په رنګه تهمتونه د غمازانو پروا مه که جانانه راسه سره وکړو دیدنونه په دې ولمه راته ګوره خلق دی ویني بیا به وایي تهمتونه په ما جګر کې دیدن راوړه د ما جګر دیدن جلا مزه کوینه د مسافر لارې ګوره پر تا مین به ستا پوښتنې له درځینه کلی کې ډېر ځوانان لږ نه دي په ټوله کلي کې به ستا مینه کومه مور ته به جوړه زبانه کم په سره غرمه کې د جانان دیدن ته ځمه اختر بې یاره څه اختر دی چې جانان نه یې اختر خوان راکوینه جانان مې تور لږ غنم رنګ دی د وفا ډک دی د وفا لاس ورکومه چې مې جانان هر وخت پر خوله دی پیغلو منځ کې د جانان صفت کومه ټول طبیبان راته انکار سو طبیب مې ته یې ناز کتو دې جوړه کړمه بیا د روژې او سره غرمه وه
زه د جانان پر څنګ جوړه ولاړومه زه واغه کاغذ ته ژاړم پر کم کاغذ چې دا ستا نوم لیکلی وونه ستا په یادونو ګزاره ده زه ټوله شپه ستا و تصویر ته تېرومه زما شاعر منصور پردیسه زه همایون دې د زړه کور کې ګرځومه زما صابر د زړه قرار دی زه عبید الله دې همیشه فریاد کومه د کاکا زوی ته کته ولاړې منصور پردیس ته مې ته یوسه سلامونه زیاته په کلي کې ژوند ګران سو دا پاته ژوند به په تور غره کې تېرومه کلام په لاس مازدیګر دی نازکه نسته پسې دا مصرې لیکمه که هاشمي سټوډیو ته لاړې پرانین جان آغا مې وایه سلامونه واه Passionate Digital Computerized Studio, Circular Road, Quetta. फोन नंबर 020 37 28 350। د خپل قسمت ګیلمان یم پر تا مین یم ځکه اوښکې تویومه څه وکړم کوډې په ما وسوې ورځې ترخې شپې زه په ویښه تېرومه زړګی مې ستاسو کره ورک سو خور به دې ځای جارو کوي پیدا دې کینا اخر دې دند رخصت راکا بیا به د مرګ جدایي وي مړه بسمه زما شاعر منصور پردیسه ته ولیکه په سوي زړو باندې شعرونه دا فرمایش دی رفیق الله لیکت آغا راز محمد آغا او ندا خان اور دا فرمایش دی داود لادی خان دا آواز دی دا ما انگلستانی